ضرور نه ده چې یو ژبې زده کړې دپاره ته اوس کور ته لاړ شئ. کور کې خپله کولی شئ چې یو ژبه یو سکل هر څه اوس زده یې کړئ. زه په دې ویډیو کې داسې ټکنیکونه داسې درښیم چې که ژبې باندې تاسو اپلای کړئ زده کول یعنې ټول نه سخت کار ده، نور مهارتونه په هغې تخنیک ډېر اسانۍ سره زده کولی شئ. خو ژبې دپاره کوم پوینټونه چې زه تاسو ته وایم مشخص د ژبې زده کړې دپاره ده. اول تخنیک ته راځو چې تاسو څه باید وکړئ. کله هم چې تاسو یو ژبه زده کول غواړئ، که انګلیسي اوسي، عربي اوسي، جرمني اوسي، خلک دا پلان ځان سره نیسي چې زه به لږ ویکابلري زده کړمه، لغتونه لږ مې ګرامر زده شي، بیا به خبرې شروع کوم. دا ټول نه غلط تخنیک ده چې کومه ورځ نه تا د ژبې زده کړه شروع کړله، همغه ورځ نه ته خبرې کول شروع کړه. مثلا محاورې شته دي چې کور کې څنګه سلام علیکم کوي، چې ننوځې شی وایي، وځې شی وایي، او فارمل یعنې ادبي او غیر ادبي دوستانو سره استادانو سره څنګه خبرې وکړي، هوټل ته ځې څنګه خبرې وکړي، یو موټر نه به ادرس پوښتنه کوي څه شی ورته ووایي. دا ټول محاورې شته دي، هره ژبه کې شته. دا محاورې ته زده کولی شئ، لوستلی شئ او خبرې ورپکې همغې محاورې نه زده کړه خلاص. دویم تخنیک دا ده، دې سره سره دا نه چې یو تخنیک جدا جدا تاسو استفاده کړئ. سوشل میډیا کمیونټیز دي، داسې پیجونه فیسبوک کې، ټلګرام کې، ګروپونه واتس اپ کې شته دي چې هغوی صرف همغه کار دپاره ناست دي. مثلا ته چې انګلیسي ژبه غواړې زده کړې، نو هلته که ټلګرام کې ته انګلیسي ژبې یا سپیکینګ سرچ کړې، نو هغې کې دا څه کمیونټیز راځي، ته هغې ته کولی شئ چې ځان جوین کړې او خلکو سره مخامخ شئ چې هغه هم غواړي همدغه ژبه زده کړي. هغې کې یو فایده څه ده چې هغوی زده کړي اوسي، هغه همالته شیر کوي، ته هم کولی شئ چې هغه نه زده کړي. کوم کتاب یې لوستلی اوسي، ډېر ښایسته کتاب وي، هغه تاسو سره شریکوي، هلته هغه هم ته کتلی شي. تا د ډېر ښایسته کتاب اوسي یا کوم طریقه اوسي چې ته ترې زده کړه وکړي، هغه هغوی سره شریکولی شي. بل څه چې دوستان پکې پیدا کولی شي، دا دوستان نه چې ګپ شپ دپاره او چکر دپاره، زده کړې دپاره ته کولی شي چې هغه ځان سره فرینډ کې ورځئ، یو ساعت، شل دقیقې، نیم ساعت زنګ ووهئ یا چیټینګ وکړئ، نو خبرې کوئ، نو هغې سره تاسو دا کومه ژبه چې زده کول غواړئ ډېر ښه طریقې سره زده کېږي. ولې شرم پکې په دې نشته، تاسو هغه یو بل دونه پیژنئ نه، ورو یو بل سره اشنا کېږئ. او بل دا ده چې د هغې هم همدومره ژبه زده ده څومره چې تاسو ته ده، نو کولی شئ چې دواړه ډېر ښایسته یو بل سره کومک وکړئ. دریم تخنیک دا دی چې موبایلونه کې که سمسنګ اوسي، که اپل یا آیفون موبایلونه اوسي، اپلیکیشنونه شته دي چې کومه ژبه هم چې ته غواړې زده کړې، هغه پکې سرچ کړه، تا ته یو اپلیکیشن درکوي او به ته ډاونلوډ کړي. هغې کې تا ته سټپ بای سټپ سم چې قدم په قدم اول نه تر اخره وایي چې ته اوس شی وکړې، بیا شی وکړې، څه زده کړې، تا ته کار هم درکوي، لغتونه هم درکوي، امتحان هم درنه اخلي. نو هغې نه هم ته کولی شي چې ژبه ډېر ښه طریقې سره زده کړې. فایده یې دا ده چې استاد دې د پاسه نشته چې وهل درکړي او درنه پوښتنه وکړي چې ولې نه ده زده کړې، ولې د کارخانګي نه ده کړې. په خپل زړه یې څونه هم چې کولی شي وایي شي. بل دا ده دویم چې امتحان که یو دفعه ورکړې ودې کتو چې نمرې د کم اخیستي، دوباره یې بیرته ورکړه یا دوباره سر نه راشي دا چپټر ووایه. دې کې نشته چې امتحان د ورکړو خبره ختمه شول زه مخکې به ځي، ته څو دفعې دا کتلی شي. څلورم چې کوم ډېر مؤثر او بهترینه لاره ده هغه فلش کارډ دي. فلش کارډ داسې چې کارډونو کې دونه ورقو کې لغت لیکل شوي اوس، یا تنه لغت یا لغت سره عکس هم وي. فلش کارډ ته خپل هم جوړولی شي، ډاونلوډ کولی شي، دکان نه اخیستلی شي، پی ډي اف شته دي، د لغتونو پی ډي اف شته دي. فایده یې دا ده که ته یو لغت همداسې لولې او ډکشنري کې ګورې او هغه زده کوې، او بل لغت ته فلش چارټ کې ګورې او هفته کې ورځ یو دفعه مرور کوي، بیا بل ورځ بیا همدغسې یو هفته دا پروسه ته تعقیبوي، دغه لغت تا د یاد نه وځي. ولې چې د ته یو عکس، یو ایمیج او هغه څنګ کې ورسره چې کوم کارټوني شکل غوندې ښودلی وي، تا ذهن کې ثبت کېږي. دا یعنې ټولو ژبو کې مؤثرترینه طریقه د لغت زده کولو دپاره فلش کارډ وي. تاسو کولی شئ پی ډي اف کې ایلیمنټري لغتونه را پیدا کړئ او را ډاونلوډ کړئ. هغې کې څه کوئ، اول بخش پیدا یي چې د ځان چې څومره آزاد دي د هغې نومونه باید تا ته لیکلي شي، ته به هغه باندې پریکټس وکړې، یو هفته کې دا زده کړه. بل هفته کې د کور چې کوم وسایل دي د دې نومونه دي هغه ته زده کړه. درېیمه هفته کې مثلا د ښار کې چې کوم لغتونه دي، مثلا دکان ده، د ترکاري دکان ده، میوې دکان ده، خوراک فروشي ده، د ګاز دکان ده، ګراج ده، دا شفاخانه ده، مکتب ده، دا هر څه
مختلف لغتونه د مختلف برخو تاسو ته لیکل شوي ته هغه نه زده کولی شي. نو فکر وکړه 2-3 هفتو کې چې ته دا زده کړې نو که دا 1-2 میاشتې 3 میاشتې دوام ورکړې څومره لغتونه به ته زده کړې ته ده. 5مه برخه یا 5م تخنیک دا ده چې یعنې دا تخنیک نه ده، دا باید تاسو خپله په عملي کار وکړئ. ریډینګ د لوستل چې څومره هم کېږي هغه ژبه باید ته ولولې، کتابونه نه، مقالونه، هر څه چې دې کې دا کېږي چې هغې ژبه کې تا ژبه روانېږي. بل دا ده چې بند نه کېږي خبرو کې. بله خوبي دا ده چې هغې کې هم ته لغتونه را پیدا کول شي. جمله نه پوهېږي پې خو یو لغت پکې راځي چې نه پې پوهېږي، هغه لغت ته سرچ کوې، ډکشنري کې معنی یې روباسې او زده کوې. بل دا ده چې په جمله بندۍ باندې پوهېږي چې کله ته لولې هغه اتومات تا په ذهن کې ثبت کېږي چې په دغه طریقه دا جمله لوستل کېږي یا لیکل کېږي. دا د لوستلو ډېرې فایدې دي، باید دا پرې نه دی، هر وخت باید ولولو. ګوره اوسه پورې د ګرامر باره کې ما خبره نه ده کړې. ګرامر که تاسو وګورئ ډېر ضرور نه دی یو ژبه کې، صرف دونه ضرور ده چې جمله بندۍ باندې تاسو پوه شئ. دا 6م تخنیک کې زه تاسو ته ګرامر وایم چې دې وخت کې ده ته باید ګرامر ته لږ فوکس وکړې. ګرامر باید دونه زده کړې چې تا دا جملې صحیح جوړې شي. د خبرې کول چې چا سره کوي یا انټرویو کې یا یو چا سره مؤدبانه خبره کوي، هلته پوه شي چې څه رقم طریقې سره ته دا الفاظ استفاده کوي. اوس بیسک ګرامر ما خپله د انګلیسي ګرامر کورس ریکارډ کړی ده 3 ساعتو کې ده، یعنې دونه ګرامر ده چې یو ژبه زده کړې دپاره کافي ده بیخي. عربي کې هم موږ یولرنا کې ریکارډ کړی ده، جرمني کې هم د جرمني ګرامر موږ ریکارډ کړی، هغه نه چې ضرورت دي. یعنې ضرور نه ده ته ګرامر کې ماسټري واخلئ، که ژبه زده کوئ 2 ساعته 3 ساعته کورس چې کوم ده هغه کافي ده. آخرنی چې کوم تخنیک ده هغه زه تاسو ته دا وایم، مخکې هم ما یادونه وکړله، تاسو باید یو دوست پیدا کړئ چې هغه هم غواړي همدغه ژبه زده کړي، یا خپله د یو دوست کنوینس کړی ده او راضي کړی ده چې زه دا ژبه زده کړو. دې کې شی چې دواړه یو بل سره ښه ښایسته طریقې سره خبرې کوئ، مکالمې کوئ، نو هغې نه د دواړو ژبه زده کېږي. او بل به دا چې کله یې تا موټ نه یې حوصله نه یې ته هغه درته وایي چې راځه نن دا درس وایو، که د هغه نه اوسي ته ورته وایي، که لاره کې زه یو بل سره خبرې کوئ. موږ یو استاد راغلی دی چې کله هم ته یو ژبه زده کول غواړې نو باید ځان له لیونی جوړ کړي. اول خو موږ پرې نه پوهېدو چې دا څه شی وایي. لیونی مطلب چې لاره کې ځې هر څه چې وینې دا په خپله وایه ځان سره. مثلا ګورې موټر روان دی دا به وایې همغه ژبه کې چې کوم ته زده کول غواړې. نمبر پلیټ دا ده، ډرایور چې کوم د بوډا سړی ده، خوشحاله ده، سوالیانو سره دومره ناست دي، دونه موټرې په دې لار روان دي، ټرافیک ډېر زیات ده، دا خلک څونه خوشحاله دي، دا سړی ولې داسې خفه خفه روان ده. دا ټول به ته ځان سره وایې او لږ سره به یې په جیګ اواز وایې، دونه نه چې بل څوک واوري، خو چې د اواز د خدای نه ووځي هغې کې تا تلفظ صحیح کېږي، زړه کې به یې نه وایي. نو دا هغه تخنیکونه دي چې څنګه کولی شي ته یو ژبه زده کړې. نو ستاسو یو کار وکړئ، همدا اوس همدې ویډیو نه بعد یو ژبه انتخاب کړئ چې زه دا ژبه زده کوم. نو هغه ژبه ته یو کار وکړه، 1 میاشت الا 2 میاشتې همدغه تخنیک او همدغه ټکنیکونه عملي که وګورئ چې څونه اثر کوي. امید لرم چې څه زده کړی اوسئ دې ویډیو نه، او که پوهېږئ دا ویډیو نورو دوستانو دپاره هم مفید ده، شیر یې کړئ، سبسکرایب کړئ ځان سره دا چینل چې نور کوم داسې معلومات مونږ ورکوو چې هغه نه باخبر اوسئ.